سپینې خبرې او په دې وخت کې له دې نه ښه ده چې چېرې د 11,000 لاین په یوه تار ودرېږه او مانا زما وسایل وړې د تور پنجاب خلکو ته او دا راته هم وایي چې مرې کني کلار ودرېږه. دا ګل علي ماشومان به په کلاس چې دوره په توجه نه ناس لکه نن شعر اورېدلو ته او دغه د دغې علاقې یو غټه خوشبختي ده چې په دغې چې دومره لوی تعداد سره دومره ګڼ تعداد سره د شعر اورېدلو دپاره خلک ناست دي او په مینې او په خلوص سره. الله دې دو د مینه نوره هم زیاته کي او خدای دې دو په دې شعر تل ته رسولو باندې الله پاک دې دو ته دا هغه ور نصیب کي. زه عارف سلطان صاحب هم ډېره مننه کوم چې راغی دوره د لرې نه د صدر صاحب په اجازت باندې د شعرو ته درومو چې د انالحق چغې وها په سر د خار ودرېږه او که حقیقي زندگی غواړې نو په دار ودرېږه. د انالحق چغې وها په سر د خار ودرېږه او که حقیقي زندگی غواړې نو په دار ودرېږه او کره کوټه که د رښتو معلومول غواړې نو هسې یوه ورځ د دوی په در لکه د خوار ودرېږه. کره کوټه که د رښتو معلومول غواړې نو هسې یوه ورځ د دوی په در لکه د خوار ودرېږه. او سپینې خبرې او په دې وخت کې له دې نه ښه ده چې چېرې د 11,000 لاین په یوه تار ودرېږه. مننه. سپینې خبرې او په دې وخت کې له دې نه ښه ده چې چېرې د 11,000 لاین په یوه تار ودرېږه او مانا زما وسایل وړې د تور پنجاب خلکو ته او دا راته هم وایي چې مرې کني کلار ودرېږه. مننه. مانا زما وسایل وړې د تور پنجاب خلکو ته او دا راته هم وایي چې مرې کني کلار ودرېږه او دا چې د هر څه تجربه وي په پښتون یې کوې درله درکړې تا ته چا دومره اختیار ودرېږه. او مننه. او دا سیاسي خلک اول د خپل خپلوان ماړه کي بد شوي در به کې خو ته په انتظار ودرېږه. دا سیاسي خلک اول د خپل خپلوان ماړه کی او بد شوي در به کی خو ته په انتظار ودرېږه. او زه ډېر صابر یم خو په یوه نیمه خبره باندې دا زړه مې غواړي چې په څټ د دې بادار ودرېږه. زه ډېر صابر یم خو په یوه نیمه خبره باندې دا زړه مې غواړي چې په څټ د دې بادار ودرېږه. او بچیا ننګ او په پښتو کې پاتې مه رادرومه د کام حقوقو جنگ لته لکه سالار ودرېږه. بچیا مننه. بچیا ننګ او په پښتو کې پاتې مه رادرومه د کام حقوقو جنگ کې ته لکه سالار ودرېږه. او بل ته تکلیف چې ورکوې درته واپس راګرځي ثابتولو لره ته چرې په مار ودرېږه. بل ته تکلیف چې ورکوې درته واپس راګرځي او ثابتولو لره ته چرې په مار ودرېږه. او بیا به راځي تعالی شاه حق په درنه وړي په زوره د خپل حقوق څوکیدارۍ له ښه بیدار ودرېږه. بیا به راځي تعالی شاه حق په درنه وړي په زوره د خپل حقوق څوکیدارۍ له ښه بیدار ودرېږه. او یو دوه شعرونه نور چې شګو په شان ودوړېږي غر سړی شګو په شان ودوړېږي غر سړی مړ مشه د هیچا هم د سر سړی. او سر دې که ځي خیر پروا یې مه کوه نه دې ماتوي د چا باور سړی. سر که ځي نو خیر پروا یې مه کوه فاروق اباخیل صاحب خو نه دې ماتوي د چا باور سړی. او ځان چې څوک په خپو کې ورته وغورځوي بیا خو دې په خوله شي مرور سړی. ځان چې څوک په خپو کې ورته وغورځوي بیا خو دې په خوله شي مرور سړی. او وی مسافرۍ کې لکه مرګ د مور داسې تېروي دلته اختر سړی. وی مسافرۍ کې لکه مرګ د مور داسې تېروي دلته اختر سړی. او هیڅ چرې به سوال ته سړی نه کینی خپې چې غځوي تر خپل صادر سړی. مننه. هیڅ چرې به سوال ته سړی نه کینی او خپې چې غځوي تر خپل صادر سړی. او د ځوانانو ته دا شعر ډالۍ وي چې یو چې د کتاب سره یې مینه وي بل به وي سر لوړې د هنر سړی. یو چې د کتاب سره یې مینه وي بل به وي سر لوړې
د هنر سړی او دا چې شملورو زاری نه مني دغه خو به وي ډېر زورور سړی دا چې شملورو زاری نه مني دغه خو به وي ډېر زورور سړی او اخلي له خوږې مور نه دعا تالش بل به وي له ده نه بختور سړی اخلي له خوږې مور نه دعا تالش بل به وي له ده نه بختور سړی. اوس یو څو رومانوي شعرونه دلته د موږ ګران وختني ملګري رضا الله دو سراج دو سکندر دو دا ناستی مطلب یو څو رومانوي شعرونه دوتا چې زیړ مازیګر نری باران او د سپرلي موسمو ما او جانان چې ډومبي ځل سره لیدل خپلو کې او خوب مې لیده د جانان مخ او څوارلسمه سپوږمۍ قسم په خدای ګورې بیخي میلاوېدل خپلو کې خوب مې لیده د جانان مخ او څوارلسمه سپوږمۍ قسم په خدای ګورې بیخي میلاوېدل خپلو کې او هغه د سور آواز زما له زړه نه چرته وځي په سپین مړوند یې شنه بنګړي چې شرنګېدل خپلو کې او دغه ادا به ګورې ما نه زړګی مونډ وایسته شونډه او پیزوان یې چې خندا کې جنګېدل خپلو کې. او دوه شعرونه بیا په دې سره اجازت غواړه چې یار دی ډاډه راځي زمونږ کلي ته سترګې په خپلو بڼو نه درنېږي او دا یو رقیب دی پکې هم موجود وي په یوه هندو بټخېله نه ورانېږي. مننه.